د النحل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 14مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 125 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 4 آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون مونږ دغه کتاب پر تا لدی کبل نازل کړی دی چې ته هغه اختلافونه دوی ته په حقيقي بڼه روښانه کړی چې دوی پکې اخته شوي دي دغه کتاب د لارښود او رحمت په توګه نازل شوی دی د هغو خلکو لپاره چې ویې مني والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون تاسو په هر ورخ کې وینئ چې الله له اسمانه اوبو ورولي او په ناڅاپي ډول د هغو په برکت یې په مړه ځمکه کې ساه واچوله په باوري ډول په دې کې د اورېدونکو لپاره یوه نښانه ده وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين او ستاسو لپاره په څارویو کې هم یو درس شته د هغو له ګیرې د خوشیو او وینې تر منځ مونږ یو شی پر تاسو څښو یعنی خالصه شیدې چې د څښونکو لپاره ډېرې خوندورې دي ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون په همدې ډول موږ د خرماو او انګورو د میوو له شیرو څخه هم یو شی پر تاسو څخو چې تاسو د نشي مواد هم ورڅخه جوړوي او پاک روزي هم په باوري ډول په دې کې له پوهې نه د کار اخیستونکو لپاره یوه نښانه ده وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون او ګوره ستا رب د شاتو مچۍ ته دا وحي وکړه چې په غرونو کې په ونو کې او په څپرو باندې خېژول شوو نوتو کې خپله ځاله جوړه کړه ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون او د هر ډول میوه شیره وخوره او د خپل رب په هوارو کړو لارو اوسه دغه مچۍ د خېټې نه په بیلابیلو رنګونو یو شربت راوځي چې په هغه کې د خلکو لپاره شفا ده په یقیني ډول په دې کې هم د هغو خلکو لپاره یوه نښانه ده چې غور او فکر کوي والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير او وګورئ الله تاسو پیدا کړی بیا هغه تاسو ته مرګ درکوي او له تاسو نه څوک ډیر ناکاره عمر ته پریږدي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو وروسته بیرته په هیڅ باندې ونه پوهېږي حق دا دی چې یوازې الله هم د علم له پلوه بشپړه دی او هم د وس واک له پلوه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء
أفبنعمة الله يجحدون او وګوري الله له تاسو نه ځینو ته په ځینو نور باندې پروزي کې لوړتیا وربخلې ده. نو کوم کسانو ته چې دغه لوړتیا ورکړای شوې ده هغوی داسې نه دي چې خپل روزي د خپل غلامانو لوري ته ګرځولې وي ترڅو چې دواړه په هغې روزي کې برابر برخوال اوسي. نو آیا دوی د الله له پیرزوینې نه منکرېږي؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. او همغه الله دی چې ستاسو لپاره ستاسو له خپل جنس نه میرمنې وګرځولې او همغه له دغه میرمنو نه تاسو ته ځامن المسیح درکړي دي او ښه خوراکي مواد در په برخه کړي دي. آیا نو دغه خلک د دې هر څه لیدلو او پرې پوهېدلو سره هم باطل مني او د الله له پیرزوینې نه انکار کوي؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. او له الله نه پرته د هغو بندګي کوي چې د هغو په لاس کې نه له آسمان نه دوی ته څه روزي ورکول شته نه له ځمکې نه او نه دا کار د هغوی له وسې پوره دی. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نو د الله لپاره مثالونه مه جوړوئ، الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله یو مثال راوړي، یو خدای غلام چې د بل چا مملوک دی او په خپل څه واک نه لري، بل څوک داسې دی چې هغه ته مونږ له خپل لوري نه غوره روزي ورکړې ده او هغه ورڅخه په ښکاره او پټه ښه لګښت کوي. ووایاست آیا دغه دواړه سره برابر دي؟ ثنا ستاینه الله لره ده، خو زیاتره خلک په دغسې سمې خبرې باندې نه پوهیږي. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. الله یو بل مثال راوړي، دوه سړي دي، یو ګونګ کونډ دی هیڅ کار نشي کولای، پر خپل بازار باندې پیټی دی، هر چیرته چې واستوي کوم ښه کار ورڅخه نه صادریږي. دوهم سړی داسې دی چې په عدالت حکم کوي او په خپله په سمه لاره برابر دی. ووایي آیا دغه دواړه سره یو شان دي؟ ولله غیب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. او د ځمکې او اسمانونو د پټو حقایقو علم خو یوازې الله لره دی او د قیامت برپا کېدو معامله به دومره ونه ځنډېږي مګر یوازې دومره چې په هغه کې د انسان باڼه ورپېږي، بلکې له دې نه هم یو څه کم. حقیقت دا دی چې الله هر څه کولی شي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله تاسې ستاسې د میندو له ګېډو نه په داسې حالت کې راویستلی چې تاسې په هیڅ نه پوهېدلی. هغه تاسې ته غوږونه درکړ، سترګې یې درکړې او باخبره زړونه یې درکړل د دې لپاره چې تاسې شکر ویستونکي شئ. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن
إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا دغه خلکو کله الوتونکو ته ندی کتلی چې په آسماني فضا کې په څه شان مسخر دي، یعنی په الوتو راځي؟ دوی له الله نه پرته چا ساتلی دي؟ په دې کې د هغو کسانو لپاره ډېرې نښې نښانې شته چې ایمان راوړي. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله ستاسو لپاره ستاسو کورونه آرام ځایونه وګرځول، هغه د څارویو له پوستکو نه ستاسو لپاره داسې کورونه پیدا کړل چې تاسو هغه د کوچ کولو یعنی حمل نقل او ډیره کېدو په دواړو حالتونو کې سپک مومي. هغه د څارویو له وړیو اون او ژغنو څخه ستاسو د اغوستلو او فرشولو د استفادې لپاره ډیر شیان پیدا کړل چې د ژوند تر ټاکلې مودې پورې ستاسو په کار راځي. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هغه د خپلو پیدا کړو زیاتره شیانو څخه ستاسو لپاره سیوري برابر کړل، په غرونو کې ستاسو لپاره پناه ځایونه جوړ کړل او تاسو ته داسې پوښاکونه در په برخه کړي دي چې تاسو له ګرمۍ نه ساتي او ځینې نور پوښاکونه چې په خپل منځي جګړو کې ستاسو ساتنه کوي. په دغه ډول هغه پر تاسو باندې خپل نعمتونه بشپړوي، ښایي چې تاسو امر منونکي شئ. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. اوس که دوی مخ اړوي نو ای محمد صلی الله علیه وسلم پر تا باندې د حق د پیغام په ډاګه څرګند رسولو نه پرته بل کوم مسؤلیت نشته. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. دوی د الله ښېګڼه پیژني بیا ورڅخه منکریږي او په دې کې زیاتره خلک داسې دي چې د حق منلو ته تیار نه دي. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. دوی دې ته څه پاملرنه لري چې په هغه ورځ به څه کیږي چې کله موږ له هر امت څخه یو شاهد را پاتو، بیا به کافرانو ته نه د دلیلونو وړاندې کولو موقع ورکړی شي، نه به له هغونه د توبې ویستلو او استغفار غوښتنه وکړی شي. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ظالمان چې یو ځل عذاب وګوري نو له هغه وروسته به نه د هغو په عذاب کې څه اسانتیا راوستل شي او نه به یوه شیبه مهلت ورکړی شي. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. او کله چې هغه کسان چې په دنیا کې شرک کړی و خپل انګیرلي شریکان وویني نو به وایي ای پروردګاره دغه دي زمونږ هغه شریکان چې له تا څخه پرته مونږ را بلل یعنی نیایش کو، نو د هغو معبودان به هغو ته په ډاګه ځواب ورکړي چې تاسې دروغجن یاست. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. په هغه وخت کې به دوی ټول د الله په وړاندې غاړه کیږدي، تسلیم بشي او د هغو هغه ټول افتراګانې به له منځه لاړې شي چې دوی په دنیا کې کولې. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. کوم
خلکو چې په خپله د کفر لاره غوره کړه او نور د الله له لارې نه واړول هغو ته به موږ سر په سر عذابونه ورکړو د هغه فساد په بدل کې چې هغوی په دنیا کې برپا کړی ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی له هغه ورځ نه خبر کړه چې کله مونږ په هر امت کې په خپل د هغه لمنځه یو شاهد را پاتو چې پر هغه باندې شاهدی وای او پر دغه خلکو باندې د شاهدی وهلو لپاره مونږ تاراولو او دا د همغه شاهدی تیاری دی چې مونږ دغه کتاب پر تا نازل کړی دی چې په ډاګه ښکارا د هر شي څرګندونکی دی او د هغو خلکو لپاره هدایت رحمت او زیری دی چې د امر مننې غاړه یې ده إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله د عادل ښېګڼې او خپلوۍ پالنې حکم کوي او له بدۍ بې حیایي او زور ظلم څخه منع کوي هغه تاسو ته نصیحت کوي تر څو تاسو درس واخلئ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون د الله وعده پوره کړئ چې کله تاسو له هغه سره کومه وعده کړې وي او خپل قسمونه له پخولو یعنی تاکید نه وروسته مماتوي چې کله تاسو الله پر خپل ځان شاهد نیولی وي بېشکه چې الله پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ستاسو حالت د هغه خزي په شان نشي چې هغه په خپل زیار سره د تاروري چکه وریشل او بیا په خپل هغه او ټوټي کړل تاسو په خپل منځي معاملو کې قسمونه د ټګي او غولونې وسیله ګرځولې ترڅو چې یو قوم له بل قوم نه زیاته ګټه پلاس راوړي په داسې حال کې چې الله تعالی د دې ژمنې او تعهد په وسیله تاسو په ازموینه کې اچوي او هغه به د قیامت په ورځ هرومرو ستاسو د اختلافونو حقیقت درته ښکاره کړي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون که د الله اراده دا وای چې په تاسو کې د څه اختلاف نه وي نو هغه به تاسو ټول یو امت ګرځولي وای خو د هغه چې چاته اراده وي په گمراهۍ کې غورځوي او چاته چې اراده وشي سم لار ورخي او هروم مرو به ستاسو نه ستاسو د کړو وړو پوښتنه وشي ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم او اے مسلمانانو تاسو خپل قسمونه په خپل منځو کې یو د بل د غولولو وسیله مګرځوي چیرته داسې ونشي چې کوم قدم لټینګېدو وروسته وخویږي او تاسو د دې جرم په مجازات کې چې خلق مو د الله له لارې نه منع کړل ناوړه نتیجه وګوري او سخته سزا وګالئ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا
إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. د الله وعده د لږ غوندې ګټې په بدل کې مپلوري، څه چې د الله سره دی هغه ډیر بهتره دی که پوهیږي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. څه چې له تاسې سره دی هغه مصرف کیدونکي دي او څه چې له الله سره دی همغه باقی پاتې کیدونکي دي، او مونږ به هرومرو له صبر نه کار اخیستونکو ته د هغو اجر د هغه د ډیرو غوره عملونو سره سم کړو. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هر څوک چې ښه عمل وکړي، که هغه نارینه وي او که ښځه، په دې شرط چې مؤمن وي، هغه باندې به موږ په دنیا کې سپېڅلی ژوند تیر کړو او آخرت کې به دغسې خلکو ته د هغو اجر د ډیرو ښو عملونو سره سم ورکړو. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نو کله چې ته په قرآن لوستلو پیل وکړې، نو له رټل شوي شیطان نه د خدای پناه وغواړه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. د هغه پر خلکو تسلط نوي چې ایمان راوړی وي او په خپل رب باندې توکل کوي. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. د هغه زور خو پر همغه خلکو رسیږي چې هغه خپل سرپرست ګرځوي او د هغه په لمسونه شرک کوي. د النحل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 14مه سوره ده، په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 125 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 101 آیت څخه اوري. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. کله چې مونږ دی آیت پر ځای بل آیت نازلو او الله خو پوهیږي چې هغه څه نازل کړي، او دا خلک وایي چې تا دا قرآن په خپل جوړ کړی دی. اصلي خبره دا ده چې له دوی نه زیاتره خلک له حقیقت نه خبره دي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. دوی ته وایي چې دا خو سپېڅلې پرښتې په صحیح توګه زما د رب له لوري په تدریج سره راوړی دی، تر څو چې د ایمان راوړونکو ایمان پوخ کړي او امر منونکو ته د ژوند په چارو کې سمه لاره وښیي او هغو ته د بري او نیکمرغۍ زیری ورکړي. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مونږ ته معلومه ده چې دوی ستا په باب وایي چې دغه سړي ته کوم انسان ښوونه لوستنه کوي، په داسې حال کې چې د کوم انسان لوري ته چې هغوی اشاره کوي د هغه ژبه عجمي ده او دا قرآن په سوچه عربي ژبه ده. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقیقت دا دی چې کوم کسان چې د الله آیاتونه نه مني، الله هیڅکله هغو ته سمې خبرې ته د رسیدو توفیق نه په برخه کوي او د داسې خلکو لپاره دردناک عذاب دی. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دروغ خبرې نه جوړوي، بلکې دروغ خو هغه کسان جوړوي چې
د الله آیتونه نه مني همغوی په حقیقت کې دروغجن دي. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. څوک چې له ایمان راوړلو وروسته کافر شي هغه که مجبور کړای شوی وي او زړه په ایمان ډاډوي نو بیا خو خیر دی، خو چا چې په خوښۍ سره کفر ومانه پر هغه د الله غضب دی او د ټولو دغسې خلکو لپاره ستر عذاب دی. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. دا د دې لپاره چې هغه د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند خوښ کړ او د الله قانون دی چې هغه خلکو ته د ژغورنې لار نه ښیي چې د هغه د نعمت ناشکري وکړي. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. دا هغه کسان دي چې د هغو په زړونو او غوږونو او سترګو باندې الله مهر وهلی دی، دوی په غفلت کې ډوب شوي دي. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. حتمی ده چې په آخرت کې هم دوی په زیان او تباهی کې اوسي. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. د دې پر خلاف د کوم کسانو چې دا حال دی چې کله د ایمان راوړلو له امله وزورول شول نو هغو کور کلی پرېښودل، هجرت یې وکړه، د خدای په لاره کې سختۍ وزغملې او له صبر نه یې کار واخیست. د هغو لپاره په یقیني ډول ستا رب بخښونکی دی او رحم کوونکی دی. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. د دغه ټولو فیصله به په هغه ورځ وي چې کله هر ساکک د ځان ژغورلو په اندېښنه کې وي او هر چاته به د هغه د کړو وړو بشپړه بدله ورکړه شي او پر هیڅ چا به یو بڅری ظلم هم ونه شي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله دی وکلی د وګړو مثال راوړی دی چې هغه د ډاډینې او بېغمۍ ژوند تیرو او له هر لوري ورته پریمانه روزي رسېدله چې هغه د الله د پیرزوینو په ناشکرۍ باندې لاس پورې کړ. نو بیا الله د هغو په اوسېدونکو باندې د هغو د کړو وړو دا خوند وڅاکه چې د لوږې او ویرې غمونه پرې خوار شول. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هغه ته د هغو خپل قوم نه یو پیغمبر راغی خو هغوی هغه دروغ وګاڼه، په پای کې هغوی عذاب ونیول کله چې هغوی ظالمان شوي. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نو اے خلکو تاسو ته چې الله کومه حلال او پاک روزي در بخلې ده هغه خوري او د الله د لورینې شکر ادا کړئ که پر اختیار د هغه بندگی کوونکی یاست. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الله چې کوم شیان پر تاسو حرام کړی دي هغه مردار یعنی خپل مړ شوی او وینه د خوګ غوخه او هغه څاروي دی چې الله نه پرته د کوم بل چا نوم پرې اخیستل شوی وي
البته که څوک د لوږې له مجبوریته دغه شیان وخوري بې له دې نه چې هغه د خدای له قانون څخه د سرغړونې اراده ولري یا د اړتیا له حد نه تیری وکړي نو په یقیني ډول الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. او موایي هغه څه چې ستاسې ژبې په دروغو توصیفوي چې دا حلال دی او دا حرام تر څو چې په الله باندې په دروغو افترا وکړي. څوک چې پر الله دروغ تړي هغوی هیڅکله بری نه مومي. متاع قلیل ولهم عذاب ألیم. د دنیا خوندونه څو ورځې په پای کې د هغو لپاره دردناکه سزا ده. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هغه شیان مونږ په ځانګړي ډول د يهودو لپاره حرام کړي وو چې د هغو یادونه لدی مخکې مونږ تاته کړی ده او دا پر هغو باندې زمونږ ظلم نه وو بلکې د هغو خپل ظلم وو چې پر ځان یې کاوه. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. البته کوم کسانو چې د ناپوهۍ په اساس ناوړه عمل وکړ او بیا یې د توبې په ویستلو سره خپل عمل سم کړ نو په دې کې شک نشته چې له توبې او اصلاح نه وروسته ستا رب د هغو لپاره بخښونکی او رحم کوونکی دی. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. واقعیت دا دی چې ابراهیم په خپل ذات کې یو بشپړ امت و د الله د امر منونکی او همغه یو لوري ته مخ اړوونکی. هغه هیڅکله مشرک نه د الله د پیرزوینو شکر ویستونکی و. الله هغه غوره کړ او سمه لاره یې وروښودله. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. په دنیا کې هغه ته ښېګڼه ورکړه او په آخرت کې به په یقیني ډول هغه له صالحانو څخه وي. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بیا مونږ ته دغه وحی در ولېږله چې یو لوري ته په مخ اړولو د ابراهیم په کړنلاره لاړ شه او هغه له مشرکانو څخه نه و. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بشکه د هفتې د ورځې تعظیم فرض کړای شوی او په هغو کسانو چې په هغې اختلاف کړی و. په یقیني ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغو ټولو خبرو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل رب د لارې په لوري په حکمت او غوره نصیحت سره بلنه وکړه او له خلکو سره په داسې ډول مباحثه وکړه چې ډیره غوره وي. ستا پروردګار ډیر ښه پوهیږي چې څوک د هغه له لارې نه اوښتی دی او څوک په سمه لاره برابر دی. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير
الصابرين. که تاسې غچ اخلئ نو هغومره واخلئ چې څومره پر تاسې تیر شوی وي، خو که تاسې صبر وکړئ نو په دې کې شک نشته چې دا د صبر کوونکو لپاره ډیره ښه ده. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ای محمد په حوصله کار کوه او ستا دغه زغم د الله په توفیق سره دی. د دوی په حرکتونو مه ځورېږه او مه د دوی په دسیسو زړه تنګی کېږه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله د هغو کسانو ملګری دی چې تقوا غوره کوي او غوره چارې سرته رسوي. اوس را رسیږو د بني اسرائیلو مبارکې سورې ته چې د قرآن عظیم شان 11مه سوره ده. په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 111 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک دی هغه ذات چې وشپه خپل بنده له مسجد حرام نه تر هغه لري یعنی اقصا مسجد پورې بوت کوم چې د هغه چاپیریال مو برکتی کړای دی تر څو چې په هغه باندې خپل ځینې نښانې وګورو. په حقیقت کې همغه دی د هر څه اوریدونکی او لیدونکی. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. مونږ له دینه مخکې موسی ته کتاب ورکړی وو او هغه مو د بني اسرائیلو لپاره د هدایت وسیله ګرځولې وه. له دې سپارښت سره چې له ما څخه پرته بل څوک خپل معتمد مه نیسئ. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تاسې د هغو خلکو زوځات یاست چې مونږ له نوح علیه السلام سره په کښتۍ کې سپاره کړي او نوح علیه السلام یو شکر کوونکی بنده و. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. او مونږ په خپل کتاب کې بني اسرائیل په دې هم خبر کړي وو چې تاسې به په ځمکه کې 2 ځلې ډېر لوی فساد را ولاړ کړئ او لویه سرکشي به وښایاست. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نو کله چې د هغو د لومړۍ سرکشي وخت راغی نو ای بني اسرائیلو مونږ ستاسې د مقابلې لپاره خپل داسې بندگان را پاڅول چې ډېر زورورو او هغوی ستاسې په هیواد کې په ننوتلو هر لوري ته خواره شول. دا یوه پوره کېدونکې وعده وه. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. لدې وروسته مونږ تاسې ته پر هغو د برلاسۍ موقع درکړه او له تاسې سره مونږ د مال او اولاد په درکولو مرسته وکړه او ستاسې شمیر مونږ له پخوا نه زیات کړ. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ګورئ که تاسې ښه وکړل نو هغه په خپله ستاسې لپاره ښه
او که بد مو وکړل نو هغه په خپل ستاسو لپاره بدی ثابت شو. بیا کله چې د دوهمې وعده وخت راغی نو موږ نور دښمنان پر تاسو مسلط کړل ترڅو چې هغوی ستاسو په چیرو کې د غم او غصې آثار پیدا کړي او په مسجد یعنی بیت المقدس کې په همغه شان ننوځي لکه څنګه چې مخکې دښمنان ننوتلي وو او په کوم شی باندې چې د هغو لاس برشي هغه تباه کړي. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. کېدای شي چې اوس تاسو رب پر تاسو رحم وکړي خو که تاسو بیا خپل پخوانی چلن تکرار کړ نو موږ به هم بیا خپل عذاب تکرار کړو او نعمت منکرو کسانو ته موږ دوزخ بندیخانه جوړه کړې ده. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حقیقت دا دی چې دغه قرآن هغه لار ښیي چې بیخي سمه سیخه ده. کوم کسان چې هغه ومني هیڅ چارې سرته ورسوي هغو ته دا زیری ورکوي چې د هغو لپاره ستر اجر دی او کوم کسان چې آخرت نه مني هغو ته دا خبر ورکوي چې د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. انسان په هغه شان بدی غواړي کوم چې د خیر غوښتل پکار دي. انسان ډیر تلوار کوونکی دی. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ګورئ مونږ شپه او ورځ دوه نښانې ګرځولې دي. د شپې نښانه مو بېنوره وګرځوله او د ورځې نښانه مو روښانه کړه ترڅو تاسو د خپل رب فضل ولټولی شئ او د میاشتو کلونو حساب معلوم کړئ شئ. په دغه ډول مونږ هر شی په تفصیل سره یو له بله بیل کړي دي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. د هر انسان شامیت مونږ د هغه په خپل غاړه کې ځوړن کړی دی او د قیامت په ورځ به مونږ یو لیکنه هغه ته راوباسو چې هغه به د یو پرانستی کتاب غوندې ومومي. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولولا خپل عمل نامه نن د خپل محاسبې لپاره ته په خپل کافیه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. څوک چې سم لاره غوره کړي د هغه سم تک په خپل د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې گمراه وي د هغه د گمراهي وبال پر همغه دی. هیڅ پیټه اخیستونکی به د بل پیټه وانخلي او موږ په عذابون کې نه یو ترڅو چې د حق او باطل په توپیر باندې د خلکو د پوهولو لپاره یو پیغمبر ونلیږو. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. کله چې موږ د کومې سیمې د هلاکولو اراده کوو نو د هغې بډایانو ته حکم کوو او هغوی پکې په نافرمانیو لاس پورې کوي. هله نو پر هغې سیمې د عذاب فیصله تطبیقیږي او موږ هغه بیخي تباه کوو. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح
وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وګورئ څومره نسلونه له نوح نه را په دې خوا زموږ په حکم هلاک شول. ستا رب د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه په پوره ډول باخبره دی او هر څه ویني. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. څوک چې د دې دنیا د کومې سملاسي ګټې غوښتونکی وي هغه ته موږ هم دلته ورکوو چې چاته دې څه ورکولو غواړو. بیا د هغه په برخه دوزخ لیکو چې هغه به ملامت او له رحمته محروم ورننوځي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. او څوک چې د آخرت هیله مند وي او د هغه لپاره هلې ځلې وکړي هغه سه هلې ځلې چې د هغه لپاره پکار دي او هغه مؤمن هم وي نو د هر دغه سی وګړي هلو ځلو ته به د قدر په سترګه وکتل شي. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هم دغو او هم هغو دواړو ډلو ته موږ په دنیا کې د ژوند وسایل ورکوو. دا ستا د رب بخشش دی او ستا د رب ورکړه له چا څخه منع نه ده. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. خو ګوره په همدې دنیا کې مونږ یوې ډلې ته پر بلې څنګه فضیلت ورکړی دی او په آخرت کې به د هغې درجه لا زیاته وي او د هغې فضیلت به نور هم زیات لوړ وي. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نو له الله سره بل څوک معبود منیسه که نه نو پړ او بې مرستندویه او بې ملاتړه به پاتې شي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ستا رب حکم کړی دی چې تاسو د بل هیڅ چا عبادت مکوئ مګر یوازې د هغه له مور او پلار سره ښه چارچلند وکړئ. که تا سره له هغو نه یو یا دواړه زړښت ته ورسیږي نو هغو ته اف قدرې مه وایه. مه هغو ته په تور بریښ ځواب ورکوه بلکې له هغو سره په درناوي خبرې کوه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او په نرمۍ او رحم سره د هغو په وړاندې ماتغاړی اوسه او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړه سوي او خواخوږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ستاسو رب ښه پوهیږي چې ستاسو په زړونو کې څه دي. که تاسو صالحان اوسئ نو هغه د دغسې ټولو کسانو لپاره بخښنه کوونکی دی چې خپل قصور ته په متوجه کېدو د بندګۍ د سمې کړنلارې لوري ته راواوړي. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا.
د خپلوي خاوند ته د هغه حق ورکړي او هم د مسکین او مسافر حق ورکړي او له اسراف څخه ډډه وکړي. بېشکه چې اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي او شیطان خپل پروردګار ته ډیر ناشکره دی. او کله هغو نه لرونکو کسانو څخه مخ اړوئ چې څه نه لري په دې اساس چې تر اوسه د الله د هغه رحمت په لټه کې یاست چې تاسې هیلهمند یئ، نو هغو ته نرم ځواب ورکړئ. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. مخپل لاس تر غاړې تړه او مې بیخي داسې غځولی پرېږده چې پړ او بېوسی پاتې شي. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ستا رب چې چاته غواړي روزي پراخوي او چاته چې خوښه شي تنګوي، هغه د خپلو بندګانو له حاله باخبر دی او هغوی ویني. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خپل اولادونه د بېوزلۍ له ویرې مه وژنئ، موږ به هغو ته هم روزي ورکړو او تاسې ته هم. په حقیقت کې د هغو وژل ستره ګناه ده. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا ته مه نږدې کیږئ، هغه ډیر ناوړه کار دی او ډیره بده لیاره ده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. د نفس وجنې مرتکب کیږي مه، د هغه چې الله حرام کړی دی مګر په حق سره، او څوک چې مظلوم وژل شوی وي د هغه وارث ته مونږ د غچ غوښتنې یعنی قصاص حق ورکړی دی. نو په کار ده چې هغه په وژلو کې له حده تیری ونه کړي، له هغه سره به شرعاً مرسته وشي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ مګر په ډیره ښه طریقه تر هغه پورې چې هغه د خپلې ځوانۍ سن ته ورسیږي. په خپل تعهد پابند اوسئ. دا یقیني ده چې د خپل عهد په باب به تاسې وپوښتل شئ. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. که په پیمانه ورکړه کوئ نو پوره یې ډکه کړئ، که تله کوئ نو په سمه ترازو یې وکړئ. دا ښه کړنلاره ده او د عاقبت په لحاظ سره هم همدا ډیره غوره ده. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هغه څه مه تعقیبوه چې تا ته د هغې علم نه وي. غوږونه، سترګې او زړه هر څه ارومرو پوښتېدوني دي. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. په ځمکه کې ویاړلی په تکبر سره مه ځه. ته نه ځمکه څیرولی شې نه د غرونو هسکوالي ته رسېدی شي. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. د دغو چارو نه د هر یوې بده جنبه ستا د پروردګار په نزد ناکاره ده. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستا رب تا ته وحي کړي دي. او ګوره له الله سره کوم بل معبود منیسه کنه نو په دوزخ کې به پر شوی او له هرې ښېګڼې نه محروم وغورځول شي. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. څومره د حیرانتیا خبره ده چې ستاسې رب پر تاسې زامن پیرزو کړل او د خپل ځان لپاره یې پرښتې لوڼې ونیولې. ډېر غټ دروغ دي چې تاسې له خولې څخه راباسئ. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. مونږ په دې قرآن کې په بیلابیلو ډولونو سره خلک وپوهول چې متوجه شي، خو هغوی له حق نه لا زیات لرې کیږي. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې کله الله سره بل خدای هم وایي لکه چې دوی وایي نو هغه به د عرش د څښتن مقام ته د رسیدو هڅه ارومرو کړې وای. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هغه پاک دی او له هغو خبرونه ډیر پورته او لوړ دی چې دوی کوي. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. د هغه پاکي خو او اسمانونو او زمکه او هغه ټول شیان بیانوي چې په اسمانونو او زمکه کې دي. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه لستاینې سره د هغه پاکي نه بیانوي، خو تاسې د هغو په پاکي بیانولو نه پوهیږئ. حقیقت دا دی چې هغه ډیر زغمونکی او بخښونکی دی. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. کله چې ته قرآن لولې نو موږ ستا او په آخرت باندې د ایمان نه راوړونکو تر منځه یوه پرده حایله ګرځو او د هغو په زړونو داسې پوښ اچوو چې هغوی هیڅ پرې نه پوهیږي او د هغو په غوږونو کې کوڼوالی پیدا کوي. او کله چې ته په قرآن کې د خپل رب د یووالي یادونه کوي نو هغوی په کرکې سره مخ اړوي. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. مونږ ته معلومه ده چې کله هغوی ستا د خبرې اورېدو ته غوږ دي نو په اصل کې څه اوري، او کله چې کینی په خپلو کې پسپسکۍ کوي نو څه وایي. دا ظالمان په خپلو منځو کې وایي چې دا خو یو کوډ وهلی سړی دی چې تاسې ورپسې روان یاست. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ګوره دوی په تا پورې څنګه خبرې تړي، دوی بې لارې شوي دي، دوی د لارې میندلو وس نه لري. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هغوی وایي کله چې موږ یو موټی هډوکي او خاورې شو نو آیا موږ به بیا له سره نوي ژوندي راپاڅول شو؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا. دوی ته ووایه که تاسې تیږه یا اوسپنه هم شئ یا له دې نه هم کوم بل زیات سخت شی چې ستاسې په زړونو کې د ژوندي کېدو استعداد هیڅ پکې نه وي بیا به هم تاسې راپاڅېږئ. هغوی به ارومرو پوښتنه وکړي څوک دی هغه چې موږ بیا د ژوند لوري ته راواړوي؟ ځواب ورکړه همغه ذات چې تاسې په لومړي ځل کې پیدا کړي. هغوی به په سر خوځولو پوښتنه وکړي ښه نو دا به کله وي؟ ته ووایه ولې حیرانېږئ هغه وخت نږدې راتلونکی دی. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. په کومه ورځ چې هغه تاسې ته غږ وکړي نو تاسې به د ستاینې په حال کې د هغه د بلنې په ځواب کې راووځئ او په هغه وخت کې به ستاسې ګمان دا وي چې موږ د لږ وخت لپاره په دې حال کې پاتې شوي یو. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته وایي چې له ژبې نه هغه خبره راوباسي چې ډیره ښه وي. په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد اچولو هڅه کوي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. ستاسې رب ستاسې په حال باندې ډېر ښه خبر دی که هغه وغواړي نو پر تاسې به رحم وکړي او که یې خوښه شي نو عذاب به درکړي. او ای پیغمبره موږ ته پر خلکو باندې څارونکی نه یې لېږلی. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ستا رب په ځمکه او اسمانونو کې مخلوقات ډېر ښه پیژني. موږ ځینو پیغمبرانو ته په ځینو نورو زیاتې مرتبې ورکړې او موږ داود ته زبور ورکړی. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. دوی ته ووایه هغه معبودان وبلئ چې تاسې له خدایه پرته خپل کار جوړونکي ګڼئ. هغوی نه له تاسې نه څه کوم کړاو ایسته کولی شي او نه یې بدلولی شي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. دوی چې چاته بلنه ورکوي هغوی خو په خپله د خپل رب حضور ته د رسېدو وسیلې په لټه کې دي چې کوم یو هغه ته زیات نږدې شي او هغوی د هغه د رحمت هیلهمن او د هغه د عذاب څخه ویریدونکي دي. حقیقت دا دی چې همدا ستا د رب عذاب د ویرې وړ دی. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. او هیڅ داسې سیمه نشته چې موږ هغه له قیامته مخکې د هغې وګړي هلاک نه کړو یا سخت عذاب ورنه کړو. دا حکم په الهي کتاب یعنی لوح محفوظ کې لیکل شوی دی. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. او موږ د معجزو له لېږلو نه بل څه نه یو منع کړي مګر دغه خبرې چې له دې نه مخکې خلکو هغه دروغ ګڼلي دي. لکه وګورئ سمودیانو ته موږ په څرګنده اوښه راوستل او هغو ورباندې ظلم وکړ. موږ معجزې د دې لپاره لیږو چې خلک د هغو په لیدلو وویریږي.
أشرف الناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. او یاد کړه چې کله مونږ تا ته وویل چې ستا رب د علم او قدرت لخوا په خلکو احاطه ده او هغه خوب مو دروښود هغه مو د خلکو لپاره فتنه وګرځوله تر څو د انکار کوونکو انکار لا زیات شي او دین مرتد هم شي او همدا راز د زقوم هغه ونه چې په قرآن کې پر لعنت شوی او مونږ دوی په دغو شیانو ویرو خو دا ویرونه د دوی سرکشي لا زیاتوي. د بنی اسرائیلو مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان ولسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 111 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 1 آیت څخه اوري. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. او یاد کړه کله چې مونږ پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي نو ټولو سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه هغه وویل ایا زه هغه چاته سجده وکړم چې تا هغه له خټې نه پیدا کړی دی. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بیا یې ویل ښه خیر آیا دی د دې وړ و چې تا ده ته پر ما باندې فضیلت ورکړ که ته ما ته د قیامت تر ورځې پورې مهلت راکړي نو زه به د ده د ټول زوزات بیخ وباسم یوازې لږ غوندې کسان به راڅخه وژغورل شي. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الله تعالی و فرمایل ښه ده لاړ شه له هغو نه چې هر څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول د هغو ټولو لپاره د دوزخ پوره بشپړه سزا ده. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. او هر هغه څوک چې په خپل بلنې سره خویا ولای شي وی خویا وا خپل سپاره پلی دی ور باندې راوله په مالونو او اولادونو کې ور سره برخوال شه او هغوی د وعدو په دام کې ونه خلوه او د شیطان وعدې لوي غلونې پرته نور هیڅ هم نه دي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بشک زما پر بندگانو به ته کوم تسلط نه لري او د توکل لپاره ستا رب کافي دی. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ستاسي حقيقي رب خو هغه دی چې په سمندر کې ستاسي کشتۍ چلوي تر څو تاسي د هغه د فضل لټه وکړئ. حقیقت دا دی چې هغه ستاسي په حال ډیر زیات مهربان دی. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. کله چې په سمندر کې پر تاسو مصیبت راځي نو له هغه یو ذات نه پرته نور ته چې بلنه ورکوي هغه ټول ورکی او کله چې هغه تاسو ژغوري وچه ته مرسوي نو تاسو له هغه نه مخ اړوي پر احتیاج انسان ډیر ناشکر دی. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. کنو آیا تاسو له دې خبرې نه بیخي بې غمه یې چې خدای به کله په همدې وچه باندې تاسو په ځمکه کې نه باسي یا به پر تاسو تیږي ورونکي طوفان راوالوزوي او تاسو به له هغه نه هیڅ ژغورونکی ملاتړ ونه مومئ. أم أمنتم
أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. او آیا تاسو لدینه څه ویره نه لرئ چې خدای به بیا په کوم وخت کې تاسو سمندر ته بوزي او تاسو د ناشکری په بدله کې به پر تاسو سخت طوفاني باد والوزوي غرق به مو کړي او تاسو به داسې څوک نوي چې له هغه نه تاسو د دغه عاقبت باسخواستو کړی شي. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دا خو زموږ پیرزوینه ده چې موږ بني آدم ته لوی ورکړه او هغو ته مو په وچه او لمده کې سپرلی ورکړي او هغو ته مو له پاکو شیانو څخه روزي ور په برخه کړه او پر خپلو زیاترو مخلوقاتو باندې مو ښکاره لوړتیا ور وبخله. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هغه په پام کې ونیسه چې مونږ هر ډله خلک د هغې له رهبرانو سره راوغواړو په هغه وخت کې چې کوم کسانو ته خپل عملنامه په ښي لاس کې ورکړی شوه هغوی به خپل عملنامه ولولي او پر هغو به یو به سره ظلم ونه شي. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. او څوک چې په دې دنیا کې د حق له لیدو نه ړوند پاتې شو هغه به په آخرت کې هم ړوند پاتې شي بلکې په لارموندنه کې له ړندو نه هم زیات ناکام. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی په دې هڅه کې هیڅ سستی ونه کړه چې تا په فتنه کې وغورځوي له هغې وحی نه دې راواړوي چې مونږ درلېږلې ده تر څو چې ته زمونږ په نوم له خپله ځانه کومه خبره جوړه کړې که تا داسې کړي وای نو هغو هرومرو ته په دوستۍ نیولې. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. او لرې نه وه چې که چېرته مونږ ته ټینګ کړی نه وای نو ته به د هغو لوري ته څه ناڅه ورمات شوی وې خو که تا داسې کړي وای نو مونږ به پر تا باندې دنیا کې د 2 برابره عذاب خوند څکلی وای او په آخرت کې به هم د 2 چنده عذاب بیا به زمونږ په مقابله کې تا کوم مرستندوی نه وای موندلی. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. او دوی دغه خبرې ته هم لا تړلې ده چې له دغه هیواد نه ستا قدم ایسته کړي او تا له دې ځایه وباسي خو که دوی دغه کار وکړي نو له تا نه وروسته به په خپله دوی هم دلته دومره زیات وخت استوګنه ونه شي کړی. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. دا زموږ ځانګړې کړنلاره ده چې د هغو ټولو پیغمبرانو په باب مونږ چلولې ده چې له تا نه مخکې مونږ هغوی لېږلي وو او زمونږ په کړنلاره کې به ته کوم بدلون ونه مومې. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لمونځ قائم کړه د لمر له زوال نه د شپې تر ترږمۍ پورې او د سهار قرائت یعنی لمونځ هم لوله ځکه چې د سهار په قرائت لوستلو یعنی د سهار په لمانځه شاهدي وهلی کېږي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. او د شپې تهجد وکړه دا ستا لپاره نفل دی
لري نه ده چې ستا رب ته د ستاینې وړ مقام خاوند کړي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. او دعا وکړه چې پروردګاره ما چې چیرته بیا له ریښتینولۍ سره مې بوزه او له هر ځایه مې چې باسې له ریښتینولۍ سره مې وباسه او له خپل لوري نه یو قدرت زما مرستندوی وګرځوه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. او اعلان وکړه چې حق راغی او باطل له منځه لاړ، باطل له منځه تلونکی دی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مونږ دغه قرآن نازلولو په لړ کې هغه څه نازلوو چې د منونکو لپاره خو شفا او رحمت دی، مګر د ظالمانو لپاره له زیان نه پرته بل څه نه زیاتوي. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. د انسان دا حال دی چې کله مونږ پر هغه پیرزوینه کوو هغه مغرور کیږي او شاړوي، او کله چې لږ غوندې له کړاو سره مخامخ کیږي نو ناامیده کیږي. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې هر څوک په خپله کړنلاره عمل کوي، اوس په دې ستاسې رب ښه پوهیږي چې څوک پر سمه لاره دی. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. دوی له تانه د روح په باب پوښتنه کوي، ووایه دا روح زما د رب په حکم راځي، خو تاسې له علم نه لږه برخه موندلې ده. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. او ای محمد صلی الله علیه وسلم که مونږ وغواړو هغه ټول څه به له تانه واخلو چې مونږ د وحی په وسیله تاته درکړي دي، بیا به ته زموږ په مقابل کې کوم ملاتړ ونه مومې چې هغه بیرته درکړی شي. دغه څه چې درکړی شوي دي د خپل پروردګار پر رحمت درکړی شوي دي. حقیقت دا دی چې د هغه مهرباني پر تا ډیره زیاته ده. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وایه که انسانان او پیریان ټول لاسونه یو کړي د دغه قرآن غوندې کوم شي د راوړلو هڅه وکړي نو را به یې نشي وړلی که ټول یو له بل سره مرسته هم وکړي. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. مونږ په دې قرآن کې خلک په هر ډول وپوهول، خو زیاتره خلک په انکار باندې کلک ودرېدل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا
نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. او وی ویل مونږ به ستا خبره تر هغه پورې ونه منو تر څو چې ته زمونږ لپاره ځمکه څیرې او یوه چینه ونه بهوي یا ستا لپاره د خرما او انګورو یو باغ پیدا شي او ته په هغه کې ویالې روانې کړې یا ته پر مونږ باندې آسمان ټوټه ټوټه راوغورځوي لکه چې دعوا کوي یا خدای یو پرښتې مونږ ته مخامخ راولي یا ستا لپاره د سرو زرو یو کور ووسي یا ته آسمان ته وخیږي او ستا په ختلو به هم مونږ باور نه کړو تر څو چې ته پر مونږ باندې یو داسې لیکنه نازل نه کړې چې مونږ یې ولولو. ای محمده دوی ته ووایه پاک دی زما پروردګار آیا زه له یو پیغام راوړونکي انسان نه پرته بل څه یم؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. کله چې خلکو ته هدایت راغی نو پر هغه باندې له ایمان راوړلو نه هغوی کوم شي منع نه کړل مګر د هغو دغې وینا چې آیا الله بشر پیغمبر لېږلی دی؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. دوی ته ووایه که په ځمکه کې پرښتې په ډاډې نه ګرځېدلی راګرځېدلی نو موږ به هرومرو له اسمانه کومه پرښته د هغو لپاره پیغمبر لېږلی وای. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې زما او ستاسې په منځ کې یوازې دی و الله شاهدي کافي ده هغه د خپلو بندګانو له حال نه خبردار دی او هر څه ویني. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. چاته چې الله لار وښیي همغه لار موندونکی دی او څوک چې هغه په ګمراهۍ کې وغورځوي نو ته به د داسې خلکو لپاره له هغه پرته بل هیڅ ملاتړ او مرستندوی ونشي موندلی. دغه خلک به موږ د قیامت په ورځ پړ مخې راکاږو ړانده ګونګیان کاڼه د هغو استوګنځی دوزخ دی. کله چې د هغه د اور تاو سستیږي موږ به یې لا تاو زیاتو. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. دا د هغو دغه حرکت مجازات دی چې هغوی زموږ له آیاتونو منکر شول او وی ویل آیا کله چې مونږ یوازې هډوکي او خاورې پاتې شو نو مونږ به بیا له سره نوي پیدا کړی شوي را پاڅول شو. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. آیا هغوی په دې غور نه دی کړی چې کوم خدای چې ځمکه او اسمانونه یې پیدا کړي دي هغه د دوی غوندې پیدا کولو هرومرو وس لري؟ هغه د دوی د دوهم ژوند لپاره یوه نیټه ټاکلې ده چې د هغې راتګ یقیني دی خو د ظالمانو دا ټینګار دی چې هغوی به له دې نه انکار وکړي. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ای محمد صلی الله علیه وسلم
دوی ته ووایه که چیرته زما د رب د رحمت خزانې ستاسې په لاس کې وای نو تاسې به د هغې د لګېدلو له ویرې هرومرو هغه زیرمه کړې ساتلې وای. په رښتیا چې انسان ډېر تنګ زړی یعنې بخیل دی. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. مون موسی علیه السلام ته 9 نښانې ورکړې وې چې په ډاګه څرګنده یې ښودلې. اوس دا په خپله تاسې له بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړئ چې هغه ورته مخامخ راغلی. نو فرعون هم دا ویلي و چې ای موسی زه دا ګڼم چې پر تا هرومرو کوډې شوي دي. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون متبورا. موسی د هغه په جواب کې وویل ته ښه پوهېږې چې دغه سترګې پرانیستونکي نښانې د اسمانونو او ځمکې د پروردګار نه پرته بل چا نه دي نازلې کړي او زما ګمان دا دی چې ای فرعونه ستا کم بختي راغلې ده. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. په پای کې فرعون وپتېله چې موسی علیه السلام او بني اسرائیل له هېواد نه وشړي خو موږ هغه او د هغه ملګري یو ځای غرق کړل او له هغه وروسته موږ بني اسرائیلو ته وویل چې اوس تاسې په دې ځمکه کې واوسېږئ. بیا کله چې د آخرت وخت او نیټه پوره شي نو موږ به تاسې ټول یو ځای را حاضر کړو. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. دغه قرآن مونږ په حق نازل کړی دی او په حق دی نازل شوی دی او ای محمد صلی الله علیه وسلم ته مونږ له دې پرته د بلې وظیفې لپاره نه لېږلی چې څوک دې ومني هغه ته زیری ورکړي او چې څوک دې ونه مني هغه ته اخطار ورکړي. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. او دغه قرآن مونږ بیلا بیل کړی لېږلی مو دی تر څو چې ته په وقفه خلکو ته واوروي او دا مونږ د وخت په تناسب په تدریج سره نازل کړی دی. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته وایي چې که تاسې دا ومنئ او که یې ونه منئ کومو کسانو ته چې له دې نه مخکې علم ورکړی شوی دی هغو ته چې کله دا اورول کیږي نو هغوی پړ مخې په سجده لویږي او په لوړه غږ وایي پاک دی زموږ پروردګار د هغه وعده خو پوره کیدونکې وه. د بني اسرائیل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 11مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 111 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 109 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. او هغوی پړ مخې په ژړا لویږي او د هغه په اورېدو سره د هغو تواضع لا پسې زیاتیږي. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ای پیغمبره دوی ته ووایه که د الله په ویلو یې وبلئ او که د رحمان په ویلو په هر نامو چې یې وبلئ
د هغه لپاره ټولو غوره نمونه دي او خپل منځ مو په ډیر لوړ اواز سره کوه او نه په ډیر ټیټ اواز سره د دې دواړو په منځ کې منځنۍ درجه لهجه غوره کړه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وای ټول سنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې هغه نه څوک په زوی ولې سره نیولای دی نه په پاچاهي کې څوک سره شریک دی او نه هغه به وسه دی چې څوک د هغه ملاتړ وي او د هغه لوی بیان کړه کامله درجه لوی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.